لیدونکو او درنو پښتنو ما چې څنګه په خپل فیسبوک پیج باندې تاسو ته ویلو چې موږ به ځو او فرمان شهر به معلومو نو فرمان شهر نن راغلی دی او د خیبر ټي وي افیس ته راغلی دی او دا موږ سره ناست دی. فرمان السلام علیکم. علیکم السلام. او زه تاسو ته صرف یو خبره درته کوم چې فرمان کسکر سعودي د ترکیې کلی دی او زما کلیوال هم دی په دې لحاظ سره نو دا یو ډېر زیات یو معصوم انسان دی. تاسو وګورئ چې دې چې کوم شاعري کوي نو دې کې هیڅ قسمه ډرامه بناوټ یا په دې کې دغه شان څه خبرې نشته. دا د شاعري ده دا د زړه اظهار دی د شاعرۍ په شکل کې کی او خدا د زړه आवाज دی او یو ډېر انتهایی ساده انتهایی معصوم کس دی. نو زما دا تاسو سره بالکل کمیټمنټ کوم چې نن پس چې کله هم زه د فرمان ولي سره پوسټ کوم ان شاء الله نو زما په ذهن کې هم دک کړي چې دا فرمان شاعر چې کوم دی نو دا یو ساده هلک دی دا یو ماشوم هلک دی دا په خپل د ژوند په هغه سټیج کې دی چې دا ډېر زیات ینګ دی هلک دی دی به زده کړه کوي او ډېر شاعران داسې دي چې هغې د بل شاعر نه شعرونه پټي کلامونه پټي نو کم سے کم فرمان چې کوم دی نو هغه د دغې ګناه نه بچ دی. د ده چې هر قسم شعر دی که هغې ترتیب کې به څه مسلې وي هغې په ردیف او قافیه کې په وزن او بهر کې به فرق وي خو د ده چې کوم جذبات دي تاسو یقین وکړئ چې هغه بالکل سوچه دي بالکل ساده زموږ چې کوم د پښتنو کوم عام کلیوال ژبه په هغې کې شاعري کېږي. فرمان ته زما